د خوست مرکز حفصه رضی الله تعالی عنها د نجونو له یوې دیني مدرسې څخه 11 تنه عالمې، 11 د علم تجوید او 3 تنه حافظ فارغ او د یوې غونډې په ترڅ کې ورته د فراغت پړوني ورپسر شول. د فضیلت هغه غونډه چې په همدې موخه د جامع حفصه للبنات د نجونو د دیني زده کړو په مدرسه کې جوړه شوې وه. د یادې مدرسې په مدارسینو سربیره یو شمېر دیني علما کرامو او د فارغو شویو نجونو خپلوانو ګډون درلود. د غونډې په جریان کې شیخ الحدیث عبدالقدوس د خوښۍ په څرګندولو سره د دیني علم په ارزښت خبرې وکړې او ویل چې د کورنۍ په اصلاح کې د یوې عالمې ښځې رول ډېر مهم دی. نوموړي له خلکو غوښتنه وکړه چې د نارینه‌وو ترڅنګ خپلې لوڼې او خویندې دیني علم ته متوجه کړي تر څو اسلامي وجیبه یې سرته رسولې وي. کچیرې دا په خپل کور کې د خپلې والدې والدینو د وروڼو د خویندو د دیندارۍ دپاره مضبوطې ملا وتړي دغه خور خپل ورور دینداره کولی شي. د یادې مدرسې محتمم د حالت تدریس او امکاناتو په اړه خبرې وکړې او زیاتوله یې هڅه یې دا ده چې د نجونو لپاره د دیني او عصري زده کړو لپاره نور شرایط هم برابر کړي. دا لله الحمد دریمه دوره وه او په دغه دوره کې موږ 11 بنات هغه د علم احادیثو فارغې وې او بخاري شریف او 11 کسونه چې هغه د علم تجوید فارغې وې او 3 نفره چې هغه کاملا قرآن کریم حفظ کړی و د حفظ فارغ. الحمدلله د عصري زده کړو پروګرام هم شته چې ابتدایي انګلیسي ژبه او همدا ډول د لیک لوست ابتدایي زده کړې دي چې موږ کوشش کوو چې په راتلونکي کې انشاءالله دغې برخې ته هم پراخوالی ورکړو او نوره هم دغه زده کړې په لوړ کیفیت او په لوړه کچه سرته ورسوو. د یادولو وړ د جامع حفصه للبنات د نجونو مدرسې څخه دا دریمه دوره نجونې دي چې د فراغت پړوني ورپسر کیږي. د یادې مدرسې مسؤلین وایي هڅه به یې دا وي چې د نجونو د زده کړو لپاره نور هم منظم چاپیریال برابر کړي.